السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږه په دې معاشره کې جادو او دا سیزونه ډېر زیات شوي دي، خو بیا د هغې نه خلک ډېره غلطه فایده هم اوچتوي او که چېرته معمولي خوب نه ورځي یا په وجود یې درد وي یا بعضې معاملات داسې زړه یې تنګېږي، نو بس هر یو وایي کیدای شي په ما تعویضونه شوي، په ما چا څه کړي. نو هغه چا څه کړي والا چې دی نو هغې سره بیا لاړ شي، چېرته عامل تعویضونو والا سره رابطه وکړي، نو هغه ځوان بچی ورته، ځکه چې خو روزګار دا دی چې کله چا سره روزګار وي نو خو بیا به همداسې کېږي، نو هغه ورته نور ما خبره سخته کړي. نو اول یو خبره تاسو ټول ذهن کې ونیسئ چې ګورئ هره خبره چې کومه ده هغه تعویضونه نه وي. پریشانۍ ډېرې شوي دي، ډپریشن، انزایټي چې کوم دی دا د سړي دماغ ورته، اعصابو ته تکلیف